په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان اسلامي امارت سفیر محترم مولوي بدرالدین حقانی صاحب د کوربه هیواد د دولت د رئیس محترم شیخ محمد بن زاهد آل نهیان سره کتلي دي چې دواړو لورو په ناسته کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت، د افغانستان پر اقتصادي وضعیت، په افغانستان کې د رامنځته شویو فرصتونو په تړاو باندې خبرې اترې کړې دي. همدغه راز په دغه ناسته کې محترم حقانی صاحب د اماراتو د دولت رئیس په اماراتو کې د افغان بندیانو د را انتقال، متحده عربي اماراتو ته د تلونکو افغانانو د ویزو په چارو کې د زیادت او تسهیل او دغه راز په اماراتو کې د میشتو افغانانو د ځینو ستونزو په تړاو یادونې ترسره کړې دي. د شیخ محمد بن زاهد آل نهیان له لوري محترم افغان سفیر ته ډاډ ورکول شوی دی چې په ټولو هغه مواردو کې چې یادونې ترسره سوې همکاري به ترسره کیږي او اسانتیاوې به رامنځته کیږي. د یادولو وړ ده چې 2 ورځې وړاندې د افغانستان اسلامي امارت سفیر په متحده عربي اماراتو کې د متحده عربي اماراتو د دولت رئیس خپل باورلیک هم د یو رسمي او پرتمینو مراسمو په ترڅ کې وړاندې کړی و.